د دوه هیوادونو وړاندیزونه یې رد کړه. راشد خان وایي یوازې د افغانستان لپاره لوبېږم. په څلورم پړاو ناروغۍ کې د ژوند مبارزه. شاپور زدران د ژوند له سخت ازمایښت سره مخ دی. او د ممبئی لوبډلې د ماتو لړۍ خلاصه شوه. ټیلاکوارما په 45 توپونو سلیزه بشپړه کړه. د افغانستان نومیالي ورو توپ اچوونکي راشد خان یو ځل بیا خپل ملي دریځ څرګند کړی دی. ویلي دي چې دی به یوازې د خپل هیواد لپاره لوبې وکړي. هغه څرګنده کړه چې د 2023م کال د هند غوره لیګ پر مهال د هند د کرکټ ملي لوبډلې یو لوړپوړي چارواکي ورسره ولیدل او وړاندیز یې ورته وکړ چې افغانستان پرېږدي او هند ته کډه شي. د راشد خان په وینا ورته د هند تابعیت او ټول اړین اسناد هم وړاندې کېدل څو وکولی شي د هغه هیواد استازیتوب وکړي. نوموړي ویل چې دا وړاندیزونه ورته د حیرانتیا وړ وو خو په ټینګه یې رد کړ او ویل چې یوازې د افغانستان لپاره به لوبېږي. هغه زیاته کړه چې ورته وړاندیز د استرالیا له لوري هم شوی و خو په کلکه یې رد کړ او د راشد په وینا چې د خپل هیواد استازیتوب کول د ده تر ټولو ستر ویاړ او لومړیتوب دی. د افغانستان پخوانی چټک توپ اچوونکی شاپور زدران د مهال د ژوند له سختې مبارزې سره مخ دی او د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې په روغتون کې تر سختې درملنې لاندې دی. راپورونه وایي چې نوموړی په یو نادرې او ژوند ګواښونکې ناروغۍ اخته شوی چې د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او د وجود پر مهمو غړو سخت برید ترسره کوي. شاپور زدران چې عمر یې نږدې 9 کالو ته رسیږي د همدې ناروغۍ په څلورم پړاو کې دی او دا مهال د بیړنۍ پاملرنې په څانګه کې بستر دی. ویل کېږي چې دا ناروغي زیاتره په ماشومانو کې لیدل کېږي خو ځینې وختونه لویان هم پرې اخته کېږي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د بدن دفاعي ځواک یې کم وي. هغه چې د 2009 او 2020 کلونو ترمنځ د افغانستان لپاره اتیا نړیوالې لوبې ترسره کړې وې لومړی ځل تېر کال ناروغ شو او وروسته د ډاکټرانو په سپارښتنه هند ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. د معلوماتو له مخې د هغه درملنه د افغانستان د کرکټ او یو شمېر لوبغاړو په هڅو چټکه شوې ده او نوموړي څو ځله له روغتون نه رخصت او بیرته بستر شوی هم دی ځکه چې ناروغي بیا راګرځېدلې ده. وروسته پرې د ډینګي تبه هم راغله چې حالت یې نور لا پسې خراب کړ. اوس مهال شاپور ډېر کمې خبرې کوي، زیاتره وخت ویده وي او شاوخوا 14 کیلو وزن یې هم له لاسه ورکړی. دغه کورنۍ وایي چې که څه هم وضعیت یې نازک دی خو لا هم هیله شته چې د درملنې په دوام سره به ورو ورو ښه شي. د افغانستان کرکټ بورډ ګڼو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو، هیوادوال او ګڼو مینوالو د هغه ملاتړ کړی دی او د روغتیا لپاره یې دعاوې روانې دي. د هند غوره لیګ سیالیو کې د ممبئی لوبډلې ځوان لوبغاړي تیلاکوارما په زړه پورې لوبه وکړه او په یوازې 45 توپونو سلیزه ووهله چې د خپلې لوبډلې د پرلپسې 4 ماتو لړۍ پای ته ورسوله. ممبئی لوبډلې په دغه لوبه کې 109 منډې جوړې کړې چې تیلاکوارما پکې ناسوځېدل 101 منډې جوړې کړې او هغه په وروستیو شپږ اورونو کې 2 منډې وکړې چې دا د سیالیو په تاریخ کې بېساري ریکارډ بلل کېږي. دغه دا چټکه سلیزه د ممبئی لوبډلې له پخواني ریکارډ سره برابره شوه کوم چې مخکې په 2008 کال کې جوړ شوی و. په پیل کې تیلاکوارما په خپلو لومړیو 20 توپونو کې هیڅ پوله نه وهلې خو وروسته یې داسې برید وکړ چې سیالي په بشپړ ډول بدله کړه. د ګجرات لوبډلې یوازې 100 منډې وکړې او ټوله لوبډلې وسوځېده چې په پایله کې ممبئی لوبډلې دغه سیالي د 9 منډو په توپیر سره وګټله. په توپ اچونه کې هم ممبئی ښه وځلېده او د سیالي لوبډلې لوبغاړي یو پر بل پسې وسوځول او دا بریا د ممبئی لپاره ډېره زیاته مهمه وه ځکه چې له دې مخکې پرلپسې ماتې منلې وې. د تیلاکوارما د تاریخي لوبې نه یوازې د خپلې لوبډلې بریا یقیني کړه بلکې د مینوالو لپاره یې هم یو نه هېرېدونکې ننداره